په دې اوو خلکو کې یو شاه دا اووه خلک درته ذکر کوم اووه قسمه خلک ته به د آخرت د ګرمۍ نه بچ شي هغه اووه قسمه خلک حدیث کې ذکر دي صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته ابو هريره رضی الله عنه رسول الله وسلم وایي اووه قسمه خلک به د قیامت په ورځ د عرش په سوري کې ولاړ یعنی د ګرمۍ نه به بچ شي اوس دا اووه قسمه خلک واوره او بیا ته کوشش وکړه چې دوی کې ځان شمار اولنې امام عادل هغه مشر چې الله ول د مسلمانانو مشرتیا ورکړې ده او د عدل او انصاف وشاب نشأ فی عبادة الله او هغه ځوان چې خپل ځواني د الله په لار کې لګولې ده یعنی دینداري کړي ځواني کې عبادت کول ډېر ګران په نسبت د بوډاوالي نو ځکه دې ځوان ته ډېر اوچت مقام ملاوي چې په ځواني کې د خواهشات کنټرول کړي دي او د الله بندګي دریم ورجل قلبه معلق فی المساجد او هغه سړی چې زړه یې تړلی شوی دی په څه پورې په جوماتونو پورې جماعت پورې زړه څنګه تړلی کېږي یعنی جماعت سره محبت دی منزل راځي وختي وځي ناوخته دې ته وایي د زړه تړون د جماعت سره ها بل ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه او دوه کسان دي د الله دپاره د یو بل سره محبت کړی د الله دپاره یو کېږي د الله دپاره جدا کېږي یعنی چا سره چې تعلق ساتي په کوم بنیاد د الله دپاره بل ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال او یو سړی دی چې هغه له ښایسته ښځې دعوت ورکو د زینا هغه ښځه ښایسته هم ده او خاندانیم ده یعنی نسب یې اوچت دی نو دې کس ورته ووایي انی اخاف الله زه د الله نه یېرېږم او د زه بار بار ویم بار بار یې ویم دا ډېر ګران کار دی داسې اورېدو کې احسان دي ځکه زه اکثر خلکو ته وایم زم زمونږ د ایمان خو په دغه ځای کې پته ولګي چې مونږ نیټ ګورو او خراب څه پکې راشي او ما ورته یې واړوو د داسې اړول لوی ایمان غواړي چې ته ورته ونه ګورې پاتې له ده چې ښځه دله مخامخ دعوت درکړي او هغه هم ښایسته ښځه او هغه هم د اوچت خاندان ښځه او یو سړی ورته دا ووایي چې زه د الله نه یېرېږم دا ډېر ګران کار دی ځکه خو الله د اوچت مقام ورکوي ها بل کوم کس ذکر شوی دی شپږم ورجل تصدق بصدقه یو سړی دی صدقه یې ورکړه فاخفاها نو پټه یې ورکړه حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه دومره پټه یې ورکړه چې دې ګس لاس ته پته ونه لګېده چې دې ښی څه نن سبا خو د تصویرانو دور دی 2 کیلو وړه ورسره لس تصویران یو دړی چینی 50 تصویران صدر صاحب سره به جدا تصویر وباسي بیا د نایب سره به جدا تصویر وباسي بیا کوم چې دا سامان ناوړی دی په سوزکي کې هغه سره به جدا تصویر وباسي بیا چې کوم دوی سره د علاقې مشر کته به رکېږي هغه سره به جدا تصویر وباسي نو حال دغه غریب دا وایي اگر که په خوله یې نشي ویلی چې د دې دړۍ چینۍ نه او د دې لږ وروجو وړو نه هغه لوږه ښه وه خو دا خو تاسو زه په شرمونو وشرمولم دا خو تاسو زه ذلیله کړم دې سړي صدقه ورکړه په ښی لاس څومره پټه وه ګس ته پته ونه لګېده چې څه یې ورکړي بعض دی چې جومات کې روپۍ 2 ورکړي که نه بیا به راشي ډېرې ټول دروغجن دي ټول دوکهباز دي وایي چې دې سړي که څه چېرته یو 1000 2000 ریاله ورکړي دي نو غوسه دی ډېر نه نو تا څو ورکړي روپۍ 2 کې د غریب په شرمونو وشرم غل دا دروغجن زمونږ به وایي چې دی دروغجن دی ځه مونږ ومنله چې دا سړی څه دی ستا په دې ریال 2 به آخر دی کومه دنیا واخلي او تا ورکړي د چا دپاره دي د الله دپاره هغه الله ته یې پرېږده او درېیمه دا خبره دیم شکي ده چې دی دروغجن دی دا ستا ګمان دی بد ګمان دی صحیح ده موږ منو چې دې کې خلک شتي دروغ وایي خو ای یقیني ته ویلی شي دا دروغجن دی یاره یقیني خو یې نشم ویل نو دا خو بیا ته د بدګمانۍ په جرم کې هم راځي ها اووم او اخرنی دی حدیث کې ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه او هغه سړی چې یک یوازې ناست او الله ورته رایاد شو د سترګو نه یې اوښکې لاړې ما تاسو ته لږ ساعت مخکې وویل دا چې یوازې ناست او دینداري کوې که نه دا ډېره اوچته دینداري ده دې سړي له چې الله د عرش په سوري کې ځای ورکوي که نه نو د ده دا جړل او د سترګو نه اوښکې تله مکمل د ریاکارۍ نه صفا دي په ګڼه کې ته ناست د سترګو نه دې اوښکې ځي نو ما خو تاسو ووایي چې خبره کیدی شي کېده
کیدی شي د الله د یری او کیدی شي ته چاته ہے حدیث کې راځي چا چې یو ورځ روجه ونیو د الله دپاره نفلي روجه الله به دې 80 کاله د جهنم نه لرې کړي 80 کاله به فاصله کړي روجې نفلي نیسئ د آخرت د ګرمۍ نه به دې الله وساتي دغه شان صدقې ورکوه الله په لار کې مال لګوه حدیث کې راځي کل امرئ فی ظل صدقتي قیامت په ورځ به هر سړی د خپلې صدقې په سوري کې ولاړي غواړي چې د آخرت د اور نه بچ شي صدقه ورکوه د هغې په سوري کې به ولاړي یو څو اسباب او لارې وي اگر که لارې نور هم ډېرې شتي خو دا په تادۍ کې یو څو ذکر شو او زما د خبرې اولنی او اخرنی مقصد هغه دا دی مختصر چې د دې ګرمۍ سره د آخرت هغه ګرمي ځان ته رایادوئ د جهنم د اور ځان ته رایادوئ کله چې ته د دنیا اور وینې دنیا کې د باندې سخت راشي د آخرت سخت ځان ته رایادوه الله رب العزت دې موږ د آخرت ته سختونه وساتي الله رب العزت دې موږ د جهنم نه وساتي الله دې موږ زمونږ مشران او کشران او ټول مسلمانان دې الله د جهنم د اور نه آزاد کړي